أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. په تیر درس کې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله حالات ذکر کړو چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته علماء امام الدنیا، فقيه الامه، فقيه الملة، قدوة الائمه، سراج الائمه، الامام الكبير والعلم الشامخ العظيم وی. خپل نوم نعمان ده او وجد تسمیه می تاسو تدریج ذکر کړی وی. یو وجد تسمیه دا وا چې نعمان د نعمت نه ده او د امام صاحب ذات دا د امت د پاره نعمتو. دویم وجد تسمیه دا وا چې نعمان هغه ویني تم وای چې بدن ور باندې قایمي، دا وینه د مرکز او د محور حیثیت لري. همدارنګ امام صاحب د اسلامی قوانینو د ماهرینو د پاره د مرکز او د محور حیثیت لرلو. دریم وجه د تسمیه دا وا چې نعمان یو قسم خوشبویه ګلم ده او د امام صاحب علمی کمالاتم ټوله دنیا معطره کړې وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله کنیت ابو حنیفه ده. ابو حنیفه دا مؤنث د حنیف ده او حنیف دا د اسلام نوم ده. نو ابو حنیفه معنا دا ابو الملة الحنیفیه، یعنی ملازم د اسلام سره، ځکه چې د دین د تدوین بنیاد امام صاحب خیده. حاصل دا چې دا کنیت حقیقی نه ده، په دې نوم د امام صاحب اولاد نه و بلکې دا وصفی ده، لکه ابو الکلام او ابو المحاسن. دویم وجه دا وا د دې کنیت چې حنیفه دوات یعنی د رنگ بوتل تم وی، او امام صاحب همیشه به دا د رنگ بوتل دا دوات د ځان سره ساتلو، دین به لیکلو. لدی وجنه ورته ابو حنیفه وی، یعنی ملازم د دوات، ملازم د دې رنگ د بوتل سره. لقب امام اعظم ده او د پلار نومي ثابت ده. نکی زوتی ده. زوتی د فارس اوسیدونکی و. کله چې اسلام د عجم ځمکې ته ورسېدلو نو زوتیم اسلام قبول کړو. د اسلام نه وروسته چې کله د خاندان د خلکو نه تنګ شو نو خپل وطن پرېښودلو، مکې مکرمې ته مهاجر شو. دا د حضرت علی رضی الله عنه د خلافت زمانه وه او په دې وخت کې دارالخلافه کوفه وه. نو زوتی د هجرت په دوران کې کوفې ته ورسېدلو او هلته د رختونو کاروبار شروع کړو. په 40مه هجرۍ کې ورته الله پاک یو زوی ورکړو، د هغه نوم یې ثابت کېښودلو. په 80مه هجرۍ کې الله پاک د ثابت په کور کې یو ماشوم پیدا کړو چې والدین ورته نوم د نعمان کېښودلو. د امام صاحب د دې نیکه چې زوتی دی د نسبت کله کابل ته کیږي، کله انبار ته کیږي، کله ترمذ ته کیږي او کله نسا ته کیږي. لیکن د دوی په مابین کې تضاد ځکه نشته چې حالات انسان د یو ځای نه بل ځای ته په هجرت کولو باندې مجبوروي. په اصل کې امام صاحب د دې کابلو، خو هجرت کله ترمذ ته کړی، کله انبار ته کړی، کله نسا ته کړی او اخر کوفې ته تللی دی. د امام صاحب زیره په قرآن او په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم ربانی علماو پیشګویي کړې ده په هغوی کې یو امام صاحب هم دی. تاسو ته ما احادیث ذکر کړیو. په یو حدیث کې راځي لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء. کچرته ایمان ثریا ستوري ته پرواز وکړي نو یو عجمی کسب دا دی امت تراکوز کی. نو دلته د ایمان ذکر راغلی دی. دا د بخاری او د مسلم حدیث دی. په بل حدیث کې داسې راځي لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس. یعنی کچرته دین ثریا ستوري ته وخیږي
نو یو عجمی کس به ورپسې علمی پروازو کی او امت ته به راکوز کی. باب فضل فارس کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې او په مسند احمد کې داسې الفاظ دي لو کان العلم بالثریا لتناوله ناس من ابناء فارس. نو یو حدیث کې لفظ د ایمان دی په بل کې د دین دی او په بل کې د علم دی، یعنی که ایمان دین او علم ثریا ستوري ته وخیږي نو عجمی کس به ورپسې علمی پروازو کی او امت ته به راکوز کی. حافظ ابن حجر المکی الشافعی رحمه الله د دې حدیث د پاره مستقل عنوان قائم کړی دی او دا غی لاندې لیکلی دی چې د دې بشارت مصداق امام صاحب دی الخیرات الحسان. دا د امام شافعی صاحب د مذهب عالم دی، هغه فرمایي چې د دې احادیث مصداق امام ابو حنیفه رحمه الله دی. دا خو په حدیثو کې په قرآن کریم کې د امام صاحب ذات ته اشاره راغلی ده. حضرت شاه عبدالقادر رحمه الله د آخرین په تفسیر کې لیکلی دي چې شیخ جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمایي چې د دې آیات مصداق امام صاحب دی و آخرین منهم لما يلحقوا بهم. دا زمونږ سره چې کوم تفسیری کابلی دی او د حرمینو نه چاپیږي په دې کې تاسو د و آخرین لاندې وګورئ فرمایلی دي چې د دې مصداق امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. علامه دمشقی الصالحی فرمایلی دي چې زمونږ شیخ جلال الدین سیوطی چې څه فرمایلی دي چې د و آخرین مصداق امام صاحب دی نو وای په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه چې په اهل فارس یعنی په عجمو کې هیڅ څوک هم په علمي لحاظ باندې امام صاحب ته نه رسیږي. عقود الجمان دا یو کتاب دی په هغې کې باب لګېدلی دی فی ما ورد من تبشیر النبی صلی الله علیه وسلم بالامام ابي حنیفه. په هغې کې په قرآن او په حدیث کې چې د امام صاحب په باره کې کم بشارات راغلي دي کم زیري نو هغه هلته را نقل کړي دي. شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله فرمایي چې لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء. فرمایي بشک مذاکره کردم وای د دې حدیث په باره کې ما مذاکره وکړه. فقیر گفت خپل ځان یادوي وای ما وویلې چې ابو حنیفه درین حکم داخل است چې امام صاحب د دې حدیث په مصداق کې داخل دی کہ خدای تعالی علم فقہ را بدست وی شایع ساخت چې الله پاک علم فقہ د امام ابو حنیفه رحمه الله په لاس باندې شایع ګرځولې ده، دنیا ته منتشره کړې ده. نو د امام صاحب زیره په قرآن او په حدیث کې راغلی دی. تاسو ته مخکې ما ویلي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله بشارت دا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظه الله یو لوی عالم دی، دا غیو کتاب دی کمالات ابو حنیفه ما سره دلته شته دی. په هغې کې د تورات آیتونه را نقل کړي دي چې په تورات کې د امام صاحب زیره الله پاک ورکړی او په هغې کې بیا تصریح ده د نعمان او د ابو حنیفه په نوم باندې. یو وخت کې ما داسې ویلي چې په تورات کې د امام صاحب زیره راغلی دی، بیا وابیانو ډېرې ډرامې شروع کړې، خو حواله شته دی کمالات ابو حنیفه، هغه هم بیا حوالې په معتمدو کتابونو باندې ورکړي دي. تاسو د پیر ذوالفقار احمد صاحب دا کتاب پیدا کړئ، د امام صاحب په باره کې ډېر ښایسته معلومات دي پکې. کمالات ابو حنیفه په نوم باندې دغه کتاب دی. د امام صاحب علمی مقام، د امام صاحب علم څومره و ګورئ، د امام صاحب علم، د امام صاحب فضل، د امام صاحب عقل، امانت، دیانت، اخلاص او للهیت، دا د محدثینو د مجتهدینو او د نقادو په نیز یو منلی شوی حقیقت دی. د همدې اوچت علمی مقام له وجې ترېنه ډېرو نامورو محدثینو فیض حاصل کړی دی. د امام بخاري رحمه الله ډېر شیوخ د امام صاحب شاګردان دي، ډېر شیوخ یا شیوخ الشیوخ دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردان دي. تاسو ته ما ویلي چې په بخاري کې ټول 1000 احادیث دي،
حذف د مکرراتو چې پکې وکي نو بیا 4000 احادیث جوړیږي. په دې 4000 احادیثو کې چې امام صاحب ور باندې ډیر فخر کوي نو هغه قابل فخر احادیث سودی 22 دا خزده کوي. هغه 22 احادیثو کې 60 احادیث دا د امام صاحب د شاګردانو نه روایت کړي دي. یعنی په دې قابل فخر احادیثو کې امام بخاری رحمه الله د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی. په هغه 60 احادیثو کې 11 احادیث د چا نه روایت کړي دي؟ مکی ابن ابراهیم نه. مکی ابن ابراهیم د امام ابو حنیفه رحمه الله یو عاشق شاګردو چې د امام صاحب په خلاف د هیڅ چا د خبرې اوریدلو ته تیار نه و. اسماعیل ابن بشر رحمه الله فرمایي چې موږ د مکی ابن ابراهیم د درس په مجلس کې ناستو نو مکی ابن ابراهیم فرمایل حدثنا ابو حنیفه. نو یو بیادبه طالبو هغه ورته ویلې حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عنه، یعنی موږ ته د ابن جریج روایتونه بیانوا، د امام صاحب روایتونه موږ ته مه بیانوا. نو مکی ابن ابراهیم ډیر غصه شو او وی فرمایل لا نحدث السفهاء، مونږ بیا عقلانو ته حدیث نه بیانو. هغه سړی ته ویلې چې تا ته زمانه د احادیثو د لیکلو اجازت نشته او به تر هغه پورې احادیث بیان نکړل مدرسې ته نه راتلو تر څو چې هغه بیا ادب د مجلس نه شړل نه. مقدمه لامع الدراری اول جل 103 نمبر صفحه. نو ګوره په امام صاحب اعتراض کوونکو ته د امام بخاری شیخ او قابل فخر شیخ د امام صاحب اعتراض کوونکو ته بی عقلانو ویلی لا نحدث السفهاء. داسې خلق کمقل او بی عقل دي چې په امام صاحب اعتراضات کوي. دا خبره د امام بخاری د استاز ده. نو 11 ثلاثیات د مکی ابن ابراهیم نه روایت کړي دي، شپږ نور د چا نه روایت کړي دي؟ ابو عاصم النبیل نه، جزاکم الله. دم حنفی ده او د امام صاحب شاگرد ده. او درې نورې د محمد ابن عبد الله الانصاری نه روایت کړي دي چې دم حنفی ده. حافظ محمد ابن ابراهیم د علامه زمخشری په حواله لیکلي دي چې الله پاک زمکه د غرونو په ذریعه مضبوطه کړه او د اسلام دینی د امام صاحب د علومو په وجه مضبوط کړو. الروض الباسم اول جل او 159 نمبر صفحه. د امام صاحب لقب امام اعظم ده. دا لقب مونږ نه استعمالو یوازې، دا حافظ ذهبی امام ذهبی هغه په تذکرة الحفاظ کې امام صاحب ته امام اعظم ویلی ده. او ملک العلماء عز الدین ابن عبد السلام په قواعد الاحکام کې امام صاحب ته امام اعظم ویلی ده. او حافظ محمد ابن ابراهیم په الروض الباسم کې په همدې لقب سره یاد کړی ده. او یو څو کاله مخکې د پیښور په زاخیلو کې د جمعیت علماء اسلام لویه جلسه وه، د حرمینو امامان ورته راغوښتي وو. زه په هغې جلسه کې وم د حرمینو امام ابو حنیفه رحمه الله په الامام الکبیر سره یاد کړو، الامام الاکبر نو الامام الاعظم. وابیان اعتراض کوي وی امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم ده او که امام ابو حنیفه رحمه الله ده. نو تاسو دی وابیانو ته جواب ورکوي چې قاضی اعظم محمد صلی الله علیه وسلم ده او که محمد علی جناح ده. د پاکستان کې ټول وابیان محمد علی جناح چې هغه یو اسماعیلی شیعو قائد اعظم نه بلکې کافر اعظم او دوی ورته بیا هم قائد اعظم وایي. قائد اعظم نه و بلکې څه شو؟ کافر اعظم. اسماعیلی شیعگان خو ټول کافر دي، اسماعیلیه بیا په دې شیعگانو کې شیعگان مرته کافر وایي. نو دې کافر اعظم ته قائد اعظم وایي او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته امام اعظم نه وایي. بیا ترېنه پوښتنه وکړه
دوی وی امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم دی او که امام ابو حنیفه رحمه الله نو ورته ووایه چې صدیق اکبر محمد صلی الله علیه وسلم دی او که ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو ابي به څه جواب کوي؟ صدیق اکبر څوک دی؟ محمد علیه السلام دی او که ابو بکر صدیق؟ ابو بکر صدیق په صحابو کې صدیق اکبر دی او محمد علیه السلام په پیغمبرانو کې صدیق اکبر دی. د هر یو درجه جدا ده. دارنګه فاروق اعظم محمد صلی الله علیه وسلم دی او که حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه په صحابو کې فاروق اعظم دی او محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبرانو کې فاروق اعظم دی. نو دارنګه چې دوی تاسو ته وایي چې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دی او که محمد صلی الله علیه وسلم نو امام اعظم فی الائمه امام صاحب دی او امام اعظم فی الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم دی. ما په احقاق الحق کې همداسې لیکلي امام اعظم فی الائمه امام ابو حنیفه، امام اعظم فی الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم. وړه دوره کې یو طالب اول نمبري، لویه دوره کې بل طالب اول نمبري. د هر چا خپله درجه معلومه ده. او دا د امام اعظم لقب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام صاحب ته ورکړی دی. امام اعظم لقب چا ورکړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث واوره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس. ما په دې باړه کې یو ځای کې ډېر علما ناستو، ما دعوه وکړه په تقریر کې، ما امام اعظم امام صاحب دی او نبی علیه السلام ورته امام اعظم ویلی دی. مولوي صاحبان دا زمونږ احناف هم حیران شو چې دی څرنګه دعوه وکړه، اوس به څرنګه ثابتوي. نبی علیه السلام ورته امام اعظم ویلی دی. امام صاحب ته چا امام اعظم ویلی دی؟ نبی علیه السلام. د خپل مولوي صاحبان هم حیران شو چې دا به اوس څرنګه ثابتوي. ما حدیث پیش کړو، اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس. اعظم الناس، د اعظم لفظ راغی کنه، یعنی په اسلام کې اعظم برخه د عجمو ده. اهل فارس یعنی د عجمو ده. او په اهل فارس کې د امام صاحب په شان سړی نه دی تیر شوی چې د ټول دین تدوین کړی وي. امام بخاري په عجمو کې و خو د ټول دین تدوین نه دی کړی، ټول دین نه دی مدون کړی. څو حدیث لیکلي؟ 4000. آیا دین کې 4000 مسائل دي؟ 4000 خو نه دي، په کروڑونو دي. دا په کروڑونو په لکونو مسائل امام صاحب مدون کړي دي. په عجمو کې یو کس د دې تدوین کړی دی. دا نور 3 عجم نه دي. امام مالک هم د ټول دین تدوین کړی، امام شافعي هم د ټول دین تدوین کړی، امام احمد هم د ټول دین تدوین کړی، خو دا عربیان دي. نبی علیہ السلام عجمی یاد کړی دی. اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، یعنی عجمی یاد کړی دی. عجمی په دې 4 امامانو کې یوازې امام ابو حنیفه دی. نو چې کاندید یو وي خو کامیابیږي به یو کنه، نو یو کس یاد کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله دی. امام ابو حنیفه رحمه الله او علم الحدیث د امام صاحب سره علم الحدیث وکنو. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته په سلګونو صحابه کرام په کوفه کې اوسېدل. په کوفه کې څو بدریان اوسېدل؟ 99 بدری صحابه. کوفه کې د بدر صحابه څو کسو؟ 99. د بیعت الرضوان والا صحابه څو کسو؟ 314. په کوفه کې 314 د بیعت الرضوان والا صحابه. او بیا چې کله حضرت علی رضی الله عنه کوفه دارالخلافه کړه نو په زرګونو صحابه الته آباد شو. 1.5 صحابه په کوفه کې اوسېدل. په کوفه کې څو صحابه اوسېدل؟ 1.5. 4,000 فقها پکې او 4,000 محدثین پکې اوسېدل. 4,000 محدثینو پکې، 400 پکې فقها وو. زده کوي 99 بدریان وو، 314 د بیعت الرضوان والا صحابه وو.
ټول څو 1.5 زر 4 زره پکې محدثینو او 400 پکې فقهاو. دا د علم دومره غټ مرکز و. یوه ورځ په دې پېښور کې ماشوخیلو کې ما تدریس کولو او دا لاره د وابیانو په مدرسې وه. د دوی لوی ملا د شیخ عبدالسلام نومیږي. د هغه په مدرسه لاره والته سوزکۍ به ولاړې وي اډه وه. نو زه سوزکۍ ته ولاړ یم. دلته وابي په لسپیکر کې لګیا دی. وایي کوفه د فتنو مرکز و. بس د کوفي مذمتې کولو اشاره امام صاحب ته کوله. نو ما ورته یو کاغذ ولیکلو. کاغذ کې مې ورولېږل چې کوفه کې 99 بدریانو صحابه 314 د بیعت الرضوان والا صحابه پکې وو. 1.5 زر ټول صحابه پکې اوسېدل. 4 زره محدثینو 400 پکې فقهاو. که د دې د وجې نه ته امام صاحب مجروح کوي چې د کوفي خلکو حضرت حسین صاحب شهید کړی دی، نو بیا د مدینې خلکو حضرت عثمان صاحب شهید کړی دی، د مکی خلکو عبدالله ابن زبیر شهید کړی دی، بیا ښه وطن کوم یو دی؟ حتی تر دې چې بخاري چرته لیکلی شوې ده؟ بخارا چرته ده؟ شوروي کې ده. بخارا چرته ده؟ بخاري شوروي کې لیکلی شوې ده. نو بیا خو د ټول دین نه لاس ووینځه. تا خو بیخي د دین بنیاد ته خبره ایښې ده چې د دین بنیاد رانړی چې بخاري شوروي کې لیکلی شوې ده، نو د بخاري نه به هم لاس وینځي. مدینه کې حضرت عثمان صاحب شهید شوی دی، بس اهل مدینه به هم غلط ثابت ہے. مکه کې عبدالله ابن زبیر صاحب شهید شوی دی، نو هغه به هم غلط ثابت ہے. معاذ الله. نو داسې نه ده. په مکه کې په کوفه کې په سلګونو صحابه کرام اوسېدل. له دې وجې نه بلکې د علم نچوړ دا په کوفه کې و. د علم نچوړ په عبدالله ابن مسعود او په حضرت علی کې و، او دا دواړه په کوفه کې اوسېدل. نو کوفه دا د علم ډېر غټ مرکز و. د دین غټ مراکز یو مکه وه او یوه مدینه وه او یوه کوفه وه. دا د صحابو د تابعینو په زمانه کې دا درې د علم غټ غټ مراکز و. امام صاحب په دغه علمی مرکز کې الله پاک پیدا کړ. بل طرف ته الله پاک امام صاحب ته دومره قوي استعداد ورکړی و چې د دې قوي استعداد نه په استفادې سره د نور علوم شرعیه په څنګ کې په علم الحدیث کې امتیازي مقام حاصل کړو. امام ابو حنیفه رحمه الله بېشکه چې په علم الحدیث کې لوی امام و. تاسو چې په مکتبو کې د علم الحدیث اولنی کتاب ګورئ چې په دنیا کې اول لیکل شوی دی، پوه شو بلاله؟ اولنی کتاب په علم الحدیث کې کوم یو لیکل شوی دی؟ بخاری وروسته لیکل شوی ده. کتاب الاثار د امام ابو حنیفه رحمه الله. نور ټول محدثینو د امام صاحب په نقش قدم په علم الحدیث کې کتابونه لیکلي دي. اولنی کتاب امام صاحب لیکلی دی، کتاب الاثار. نو د امام صاحب د محدث والی د پاره زه تاسو ته یو څو دلایل ذکر کوم. اول دلیل چې د امام صاحب مرتبه په علم الحدیث کې ډیره اوچته وه. امام صاحب په مجتهدینو کې اول نمبر و. امام صاحب په مجتهدینو کې اول نمبر و. امام شافعی رحمه الله فرمایي الناس فی الفقه عیال علی ابي حنیفه، یعنی خلق په فقه کې د امام صاحب روحانی اولاد دی. نو امام صاحب په اجتهاد کې اول نمبر وکنه. څوک چې په اجتهاد کې اول نمبري هغه به د قرآن په علم کې اول نمبري، د حدیث په علم کې به اول نمبري، د تاریخ په علم کې به اول نمبري، او د لغت په علم کې به اول نمبري. ځکه اجتهاد بغیر د علم القرآن او د علم الحدیث او د علم التاریخ او د علم اللغت نه ممکن نه دی. یو سړی د دې علومو نه بغیر مجتهد کېدی نشي. چې علم القرآن او علم الحدیث، علم التاریخ او علم اللغت ورته معلوم نه وي، هغه مجتهد کېدی نشي. نو د مجتهد والي دپاره دغه شرط دی چې په علم الحدیث او په علم القرآن او په علم التاریخ او په علم اللغت کې به مهارت لري. نو چې امام صاحب په اجتهاد کې اول نمبر دی، نو په علم القرآن او په علم الحدیث کې به هم د مرتبه د ټولو نه اوچته وي.
اول نمبر مجتهد دی نو اول نمبر عالم القرآن یو عالم الحدیث دی. دا یو دلیل. دویم دلیل د امام صاحب د علم الحدیث د پاره درته پیش کوم. ما تاسو ته د امام بخاری یو قابل فخر شیخ یاد کړو. د امام بخاری په ټولو استادانو کې قابل فخر استاد کوم یو دی؟ مکی ابن ابراهیم. مکی ابن ابراهیم د امام سے په باره کې فرمایي کان اعلم اهل زمانه. امام ابو حنیفه د خپل زمانه په علماو کې د ټولو نه لوی عالم په هغه زمانه کې د علم اطلاق په علم الحدیث کېدلو. پوه شوئ؟ نو اعلم اهل زمانه دا مطلب چې د خپل زمانه د ټولو محدثینو نه لوی محدثو. دا د چا خبره ده؟ زما استاد نه ده، دا د امام بخاری د قابل فخر استاد خبره ده. د مکی ابن ابراهیم دا په مقدمه د اعلاء السنن کې دا خبره اول جل یو صلوات یا صفحه. علامه ذهبی رحمه الله دا خو متفق علیه ناقد ده کنه. علامه ذهبی نوم چې یاد کی نو علما فرمای وای کدا ټول محدثین د قبرونو نه راپورته کی او علامه ذهبی ورته په یو غونډه ودره نو دا به هر یو محدث درته بیل بیل وخی چې دغه نوم دی د پلار نوم دی د قبیله ده. علامه ذهبی امام صاحب ته حافظ الحدیث وای. څه ورته وای؟ حافظ الحدیث. حافظ الحدیث د محدثینو په اصطلاح کې هغه چاته ویل کیږي چې یو لک احادیث یادي متنا و سندا جرحا و تعدیلا. نو امام صاحب ته حافظ الحدیث ویل کیږي. یو بل مشهور محدث دی یزید ابن هارون. هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې فرمایي کان ابو حنیفه احفظ اهل زمانه. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل زمانه په حافظانو کې د ټولو نه زیات لوی حافظ. امام ذهبی ورته حافظ ویلی دی خو یزید ابن هارون ورته احفظ ویلی دی. علامه ذهبی د امام صاحب د یو همدرسي مسعر ابن قدام په حواله سره لیکلی دي چې ما د امام ابو حنیفه رحمه الله سره یو ځای علم الحدیث شروع کړو لیکن هغه راباندې غالب شو او په زهد کې الله پاک هغه ته فوقیت ورکړی دی او په فقه کې خو وایي تاسو ته مرتبه معلومه ده. مناقب ابي حنیفه د شمس الدین ذهبی. د عبدالله ابن مبارک نوم هم اوریدلی دی. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله پیښور کې لوی اخترو طالبان تللی وو. نو موږ سره یو طالب اوس خو لوی عالم دی عبدالمتین مولوي صاحب نومېدو د کندوزو. نو دی د یو وابي سره په بحث دی. وابي ورته د امام صاحب جرح رالیږي وایي ما ته سند یې ورسره لیکلی چې عبدالله ابن مبارک په امام صاحب اعتراضات کړي دي. عبدالله ابن مبارک د امام صاحب په باره کې دا وایي دی عبدالله ابن مبارک د امام صاحب په باره کې دا وایي. هغه عبدالله ابن مبارک چې مخکینی کوم اعتراضات په امام صاحب کړیو هغه اعتراضات یې ورته رالیږل. دا بیچاره ما ته راغلو ما ته وایي د وابي سره مې بحث دی او د عبدالله ابن مبارک خبرې ما ته رالیږي او سندونه م ورسره وي او ما ته وایي چې همداسې د سندونو سره ما ته د امام صاحب صفات راولېږه. ما ورته تهذیب الکمال د کور نه راوړو دلته ما سره ایښی دی تهذیب الکمال د امام صاحب نوم مې ورته پکې راواړولو. د عبدالله ابن مبارک حالات وروستني اول عبدالله ابن مبارک د امام صاحب په باره کې ښه نظر نه لرلو. وروسته به چې کله د امام صاحب د درس په حلقه کې داخل شو بیا یې په امام صاحب داسې شو لکه عاشق. بیا د امام صاحب چې کوم صفات کړي د سند سره نو تهذیب الکمال ما ورته ورکړو مې دغه صفحه ټوله ډکه ده د عبدالله ابن مبارک خبرې دي د سند سره. هغه چې ورولېږلې نو هغه بلاک کړو. بیا ورته جواب نه ورکولو. نو دا اصل کې د امام صاحب دشمنان دي خو دغه مسلمانه کنه د سند سره د عبدالله ابن مبارک توثیقات او د امام صاحب په باره کې خبرې وي. عبدالله ابن مبارک د امام بخاری استاد دی. امیر المؤمنین فی الحدیث ورته وایي. کله چې عبدالله ابن مبارک د امام صاحب په تربیت کې راغلو او د امام صاحب په حلقه د درس کې داخل شو نو بیا امام صاحب ته د احادیثو شهینشاه ویلي. عبدالله ابن مبارک د امام صاحب په باره کې څه وایي؟ وایي دا د احادیثو شاهنشاه دی. وګوره تاریخ بغداد للخطیب او تهذیب الکمال.
همدارنګه به عبدالله ابن مبارک فرمایل وای که الله پاک زه د امام صاحب په تربیت کې نه وی راوستی نو زه به یو عام سړی وم. یو بل بېنظیره محدث دی سفیان ثوری رحمه الله، هغه فرمایي كنا بين ابي حنيفه كالعصافير بين يدي البازي وان ابا حنيفه سيد العلماء. وای موږ به د امام صاحب په مخ کې داسې یو لکه چنچړې، لکه دا وړې وړې مرغۍ چې د باز په مخ کې وي، او امام صاحب وای د علماو سردارو. امام ذهبي په تذکره صفحه 195 کې په خپل سند سره د سفیان ابن عینه قول را نقل کړی دی. فرمای لم یکن فی زمان ابي حنیفه بالکوفه افضل منه ولا اورع منه ولا افقه منه. یعنی د امام صاحب په زمانه کې په کوفه کې د امام صاحب نه بل څوک زیات بهتر تقوادار او فقیه نه. او علامه ذهبي په تذکره صفحه 160 کې د امام ابو داود قول را نقل کړی دی چې ان ابا حنیفه کان اماما. دو دلیل مې درته ذکر کړو. یو دا چې امام صاحب په مجتهد اول نمبر مجتهدو نو اول نمبر محدث بمی. دویم دا چې ګوره دومره لوی لوی محدثینو امام صاحب ته لوی محدث ویلی دی. دا دوه. نو د قطعو بطعو قول ته څه اعتبار دی چې لوت سری ګیرې لنډی او کمپیوټر مخې ته ایښي ګوګل کې سرچ کی او هغه په امام صاحب اعتراضات کوي په او بنی خبر او په امام صاحب اعتراضات کوي. په دې حیدآباد کې یو بغن دی بغ بغ کوي، تاسو به اورېدلې په دې فیسبوک کې عزت الله نومیږي. او عجیبه دا درته ووایم، یو راز درته ووایم. بله ورځ د استخباراتو ملګرو ما ته وویلې وایي ته لږ راشه چې ورغلم یو کس یې نیولی دی د محمود په نوم باندې، د غزني دی او امریکایي دی، یعنی د امریکې تابعیت لري، افغاني الاصل امریکایي دی. امریکایي دی دلته نیولی او د هغه نه تحقیق کولو. د امریکا او د دې وابي په مابین کې رابط دی. د امریکې نه چې روپۍ راځي د دې اکاونټ ته او دی ورلیږي حیدآباد کې عزت الله ته. د امریکې نه بلیک واټر نه روپۍ راځي او د هغه ته ورلیږي. ما په خپله مشاهده وکړه، په خپله مې عکس ولیدلو. د امریکې نه ډالر راځي د بلیک واټر او دا په دې وابیانو باندې تقسیمیږي او دا بیا داعشیان جوړوي، وابیان جوړي، داعشیان جوړي، خاص د امریکې د بلیک واټر نه. او الته چې چاره لېږل د هغه نوم علي سفیانو، هغه نومونه هم ما زده کړه. نو د امریکا نه ورته روپۍ را روانې دي او خبره داسې کوله و امام صاحب پټۍ سپارم نوازده. دا د دې بغن خبره ده. د امام صاحب وایي پټۍ سپاره د بغدادي سپارې ته ویلې په بې ته وایي دیم نوازده. دا واجب القتل دی، خو هسې پاتې دی. امام صاحب په مجتهد والی کې اول نمبر وکنه صحیح شو. نو په علم الحدیث کې اول نمبر او دومره لوی محدثین ورته اول نمبر محدث وایي. نو د دې بغن قول ته به څه اعتباري چې دی وایي چې امام صاحب پټۍ سپارم نه دزده. دریم دلیل د امام صاحب د علم الحدیث اندازه دا د امام صاحب د شیوخو او د شاګردانو نم لګیږي. امام موزی رحمه الله په تهذیب الکمال کې د امام صاحب 4 شیوخ شمیرلی دي. د امام صاحب په علم الحدیث کې څو استادان دي؟ 4 تهذیب الکمال کې لیکلي دي. او علما په دې باندې پوهیږي چې امام موزی د یو راوي د شیوخو استیعاب نه کوي بلکې په بعضو باندې اکتفا کوي. لہذا مولا قاری د مسند ابي حنیفه په شرح کې او علامه ابن حجر المکی په الخيرات الحسان کې د امام صاحب د استادانو تعداد 4000 لیکلی دی. او داسې استادان دي د داسې درجې دي چې په وروسته معروف او مشهور محدثینو کې چاته نه دي په نصیب شوي. نو د امام صاحب استادان یا صحابه دي یا تابعین دي. نو د امام صاحب استادان څو دي؟ 4000. د 4000 نه چې یو حدیث ده کې څو حدیثه شو؟ 4000. او یو خو نه دی زده کړی، اقلا لس خو به زده کړي، شل به زده کړي، سل به زده کړي. د امام صاحب حافظي ته ګوره 4000 استادان لیکلي او 3000 شاګردان لیکلي دي. د امام صاحب د شاګردانو شمیر
3000 علماء لیکلی دی په علم الحدیث کې. په دوی کې په دې 3000 کې 100 داسې و چې په علم الحدیث کې ممتاز حیثیت لرلو. لکه په دې 100 عبدالله ابن مبارک یو شاګردو، یحیی ابن سعید القطوان دی بلو، دا ټول د امام بخاري استادان دي، وکیع ابن الجراح، مکی ابن ابراهیم، مسعر ابن قدام، فضل ابن دکین صاحب د مصنف عبدالرزاق وغیره. امام وکیع د امام صاحب نه 900 روایات را نقل کړي دي. امام وکیع د امام صاحب شاګرد دی، څو حدیث ترې نه زده کړي؟ 900. امام ترمذی په کتاب العلل کې د عبدالحمید الرحمانی په طریقه د جابر جعفی او د عطا ابن ابي رباح په باره کې د امام صاحب دا قول را نقل کړی دی چې ما د جابر جعفی نه زیات دروغجن او د عطا ابن ابي رباح نه زیات بهتر څوک نه دی لیدلی. امام صاحب فرمایي د دې نه معلومه شوه چې د امام صاحب قول په جرح او په تعدیل کې معتبرو. امام نسائیم په السنن الکبرا کې د امام صاحب یو حدیث را نقل کړی دی، داسې فرمایلی دي: اخبرنا عیسی بن حجر اخبرنا عیسی بن یونس عن النعمان. عن النعمان یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله. حدیث بیا داسې دی: لیس علی من اتی بهیمة حد. همدارنګه یو بل مشهور محدث دی ابو داود الطیالسی، د امام صاحب نه یو حدیث را نقل کړی دی چې حبک شی یعمی و یصم. 3 دلیل مې درته پیش کړه. امام صاحب په مجتهدوالي کې اول نمبر، نو په علم الحدیث کې اول نمبر. دویم، لوی لوی محدثینو امام صاحب ته په علم الحدیث کې اول نمبر محدث ویلی دی. دریم، د امام صاحب شیوخ 4000 دي په حدیثو کې، شاګردان 3000 دي چې 100 شاګردان داسې وو چې هغه نړیوال محدثین دي، لکه عبدالله ابن مبارک، وکیع ابن الجراح وغیره. 3 دلیله. او 4م دلیل دا دی چې د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې د علم الحدیث په باره کې د امام صاحب عجیبه عجیبه واقعات ذکر شوي دي. دلته به د نمونې په طریقه زه تاسو ته 2 واقعي ذکر کم. اول، مولا علی قاری رحمه الله د امام صاحب په مناقبو کې فرمایلی دي چې ورځ امام صاحب او امام اعمش په یو مجلس کې یو ځای، نو یو چا د یوې مسئلې پوښتنه وکړه، امام صاحب جواب ورکړو. امام اعمش ورته وفرمیل چې من این اخذت هذا، دا جواب دې د کوم ځای نه ورکړو؟ امام صاحب ورته وفرمیل اعمش ته: انت حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأنت حدثتنا عن أبي أياس عن أبي مسعود الأنصاري، أنت حدثتنا عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أنت حدثتنا عن أبي مجلس عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت حدثتنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. امام اعمش استازو و اے استاز تا ما ته دا حدیث نه دی ویلی، خو د دې حدیث نه دا مسئله را معلومیږي کنه. امام اعمش چې دا واوریدل نو حیران شو او ورته وی فرمایل: حسبک ما حدثت به، ما حدثت به في 100 يوم حدثتني به في ساعة واحدة. ما چې درته په 100 ورځو کې کوم احادیث ویلیو، تا راته هغه ټول په یو ورځ کې ویلي. او بیا ورته وویلي: یا معاشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله وانت ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين. یعنی اے فقهاو، تاسو سپیشلیست ډاکټران یې او موږ پنساریان او دوا فروشان یو، او ته اے ابو حنیفه هم طبیبی او هم دوا فروشی، یعنی هم فقیه او هم محدثی. دویمه واقعه، امام ابو یوسف فرمایي چې کله به چې امام اعظم یو شرعي مسئله بیان کړه، نو ما به دا مسئله یاد کړه او بیا به د کوفی په محدثینو باندې ګرځېدلم او د دې مسئلې متعلق احادیث به مې را جمع کول او بیا به مې دا احادیث په دې خیال باندې امام صاحب ته ور اورول چې امام صاحب به خوشحاله شي. کله به چې ما احادیث واورول او فارغ بشم، نو امام صاحب به وایي زما په دې احادیثو کې تحقیق شروع کړو.
چې په دې احادیثو کې په فلان حدیث کې فلان نقص دی او په فلان حدیث کې فلان راوی ضعیف دی او په فلان حدیث کې فلان علت دی لدی وجنه قابل د استدلال نه دی او بیا به فرمایل انا عالم بعلم اهل الكوفه. یو بل دلیل د امام صاحب د محدث والی تاسو تمام مخکم اشاره ورکړه چې د امام صاحب کتاب د پنوم د کتاب الآثار په علم الحدیث کې دا د امام صاحب په علمی مقام باندې شاهد دی. دا کتاب په فقهي ابواب باندې په حدیث کې د ټولو نه اولنی کتاب دی. دا کتاب د امام مالک د مؤتأ دپاره د مأخذ حیثیت لري. عبدالعزیز راوردی رحمه الله فرمایي کان مالک ينظر في كتب ابي حنیفه وينتفع بها، یعنی امام مالک به د امام صاحب کتابونه مطالعه کول او د امام صاحب د کتابونو نه به نفع اخیستله. د کتاب الآثار راویان څلور دي. اول امام ابو یوسف، دویم امام محمد، دریم امام زفر او څلورم امام حسن ابن زیاد. صحیح البخاری د شپږو لکو احادیثو نه انتخاب دی او کتاب الآثار د امام صاحب د 40,000 احادیثو نه انتخاب دی، د 40,000 احادیثو نه چوړ دی. ابو بکر ابن محمد فرمایي انتخب ابو حنیفه الآثار من 40,000 حدیث. امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب الآثار د 40,000 احادیثو خلاصه لیکلې ده. یحیی ابن نصر فرمایي سمعت ابا حنیفه یقول عندي صنادیق من الحدیث ما اخرجت منها الا الشيء اليسير الذي ينتفع به. یعنی ما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه واوریدل چې فرمایلی چې زما سره د احادیثو صندوقونه دي، د هغوی نه ما ډېر لږ احادیث راایستلي دي د ضرورت مطابق چې نفع ورباندې اخیستلی شي. علامه زبیدي په عقود الجواهر المنیفه کې د حافظ ابو نعیم الاصفهانی په سند سره د یحیی ابن نصر دا قول را نقل کړی دی. فرمایي چې زه یوه ورځ امام ابو حنیفه ته ورغلم نو کوټۍ د کتابونو نه ډکه وه. ما ورنه پوښتنه وکړه چې دا څه شی دی؟ امام صاحب وفرمیل چې دا د حدیثو کتابونه دي. نو ګوره د دې واقعاتو نه دا خبره ظاهره شوه چې په کتاب الآثار کې چې کوم احادیث دي دا د امام صاحب ټول احادیث نه دي بلکې دا د امام صاحب ډېر لږ منتخب احادیث دي. یو وابیانو دا مشر نیاز محمد عرف امین الله وایي کتاب الآثار ته دومره اهمیت نه دی حاصل لکه بخاري ته. د کتاب الآثار اهمیت د محدثینو په نیز د دې نه معلومیږي چې دوی خپلو شاګردانو ته به د دې کتاب د مطالعې تاکیدي حکم کولو او فرمایل به ورته چې د کتاب الآثار نه بغیر علم فقه نشي حاصلېدلی. داسې اقوال ډیر زیات دي. د دې کتاب اهمیت د دې نه معلومیږي چې ډیرو محدثینو په کتاب الآثار شرح لیکلی دي او ډیرو محدثینو د کتاب الآثار پر رجالو باندې کتابونه لیکلی دي. د علامه ابن الهمام یو شاگرد دی قاسم ابن قتلبغا، هغه په کتاب الآثار و شرح لیکلی ده او د کتاب الآثار پر رجالو یو مستقل کتاب لیکلی دی. همدارنګه حافظ ابن حجر رحمه الله د کتاب الآثار پر رجالو باندې یو کتاب لیکلی دی. د کتاب نوم یې دی الایثار لتذکرة روات الآثار. د دې کتاب ذکر په تعجیل المنفعه بزواید رجال الاربعه کې شته. د امام صاحب بل کتاب جامع المسانید دی چې د کتاب الآثار نه علاوه لوی لوی محدثینو د امام صاحب روایات را جمع کړي دي په نوم د مسند ابي حنیفه. د دې مسانیدو تعداد تقریبا 100 ته رسیږي. په دې محدثینو کې چې دا چا د امام صاحب احادیث را جمع کړي په مسانیدو کې ابو نعیم اصفهانی دی، حافظ ابن عساکر دی، حافظ ابو العباس الدوری دی، حافظ ابن منده دی او حافظ ابن عدی دی وغیره. حافظ ابن عدی چې دام په ابتدا کې د امام صاحب ډیر سخت مخالف و، بیا چې کله د امام طحاوی شاگرد شو او د امام صاحب په علمی مقام باندې خبر شو نو بیا د مخکنیو خیالونو په کفاره کې د امام صاحب احادیث را جمع کړه په نوم د مسند ابي حنیفه.
بعض علما فرمای چې د امام صاحب په تصانیفو کې 80,000 احادیث دي. د امام صاحب په کتابونو کې څو زره احادیث دي؟ 80,000. بعضی کمزرفه خلک اعتراض کوي چې مونږ خو د امام صاحب په تصانیفو کې دومره احادیث پیدا نه کړل. په حقیقت کې دا معترضین یا د متقدمینو د طریقې نه جاهلان دي او یا تجاهل کوي، ځکه چې په متقدمینو کې به احادیث په دوو طریقو بیانېدل. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبول او مرفوعا به بیانول، او کله به د احتیاط د وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نسبت په ځای خپل ځان ته دا خبره منسوبوله او د فقهي مسئلې په صورت کې به بیانوله. په دې کې به فایده دا وه چې که په نقل کې به څه خطایي راغلې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به نه منسوبېدله بلکې دوی ته به منسوبېدله. د دې دپاره یو مثال دی، هغه دا چې بعضې محدثینو حضرت عمر رضی الله عنه په متوسطینو کې شمیرلی دی، او شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله په ازالة الخفا کې حضرت عمر په مکسرینو صحابو کې شمیرلی دی. مکسرین هغې محدثینو ته وایي چې روایات د 100 نه زیات او د حضرت عمر روایات د 500 نه زیات دي خو د 100 نه کم دي. نو شاه ولی الله رحمه الله چې حضرت عمر په مکسرینو کې شمیرلی دی، وجه دا بیان کړې ده چې حضرت عمر به اکثر احادیث چې بیانول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به نه منسوبول بلکې خپل قول به ګرځولو. بعض علما فرمای لأن نقول قال علقمه قال عبد الله احب الینا من ان نقول قال رسول الله، چې مونږ قال علقمه ووایو او قال عبد الله ووایو دا مونږ ته د دې نه ښه ده چې قال رسول الله ووایو. قال رسول الله کې که خطا شو نو ګناهګاریږو. علامه ظفر احمد العثماني رحمه الله یو کتاب دی انجاء الوطن بامام الزمن، په هغې کې یو څو نور واقعات هم په تفصیل سره بیان کړي دي. نو امام صاحب هم احتیاطاً په دوهمه طریقه روایات بیانول. څوک چې د امام محمد کتاب مطالعه کی نو ډېر داسې فقهي مسایل به وګوري چې عین حدیث. تاسو په دې هدایه کې په دې متن کې به بعضې متن ګوري چې عین د حدیث جمله د حدیث جمله هغه د هدایې متن. نو د دې تحقیق مطابق د امام صاحب په تصانیفو کې د 80,000 نه زیات احادیث پیدا موندلی کېږي. یو بله خبر هم په خیال کې ساتئ، یو د احادیثو حفظ دی او یو یې موږ ته را رسېدل دي. اکثرو صحابو ته ډېر احادیث یادو، حفظ یې ډېرو، لیکن روایت شوي ترېنه کم دي. د امام صاحب مصروفیت اجتهادو نو روایت ترېنه کم راغلی خو حفظ د احادیثو یې زیاتو. په امام صاحب بعضې خلک اعتراض کوي، اخري خبره درته کومه، لکه امام نسائی په کتاب الضعفاء کې د امام صاحب په باره کې فرمایلی دي چې لیس بالقوي فی الحدیث. بعضې خلک داسې نور عبارات هم پیش کوي. نو جواب دا دی چې که د جرح او د تعدیل قواعدو ته ته ونه ګورې نو د هیڅ محدث او د فقیه عدالت او ثقاحت به ثابت نه کړي. په هر یو امام جرح شوې ده، یوازې په امام صاحب نه ده شوې. په امام شافعي جرح شوې ده، چا ور باندې کړې ده؟ یحیی بن معین. په امام شافعي یحیی بن معین جرح کړې ده. په امام مالک باندې ابن ابي ذئب جرح کړې ده. په امام احمد امام کرابیسی جرح کړې ده. په امام بخاری باندې امام زهلی جرح کړې ده. په امام اوزاعی باندې امام احمد جرح کړې ده. حتی ابن حزم دی ټول ترمذی ته مجهول ویلې ده. خپل امام نسائی باندې ډیرو علماو د تشیع جرح کړې ده. که داسې جرح پسې ګرځي نو یو امام به بچ نشي. په دې ټولو امامانو جرح شوي دي. لہذا یوازې د امام صاحب جرح چې را نقلوي او نورې پرېږدي دا کوم انصاف دی؟ نو د جرح او د تعدیل خپل قوانین دي. هغه قوانین به په نظر کې نیسي. په هغې قوانینو کې یو قانون ښه زده که. یو قانون دا د جرح او د تعدیل چې د چا امامت او عدالت تواتر ته رسېدلی، زده یې کې د چا امامت او عدالت چې تواتر ته رسېدلی
نو په هغه باندې د یو دوو کسانو جرح معتبره نه ده. دا د اصول حدیث قانون دی. د امام صاحب امامت او عدالت تواتر ته رسېدلی دی، نو د دریو کسانو جرح ورباندې معتبره نه ده. بس دا یو غټ قانون زده کوي چې د چا امامت او عدالت تواتر ته رسېدلی، نو د یو دوه دریو معترضینو جرح ته ورباندې اعتبار نشته. انشاءالله چې پوه شوې، دا یو قانون. نور قوانین هم د جرح او د تعدیل دپاره شته. نو دا د امام صاحب یو څه اجمالي حالات مې درته ذکر کړه. د دې نه بعد وإني ذا نسبت الحديث كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. د دې نه بعد وجوه الفرق بين المصابيح والمشکات ان شاء الله چې بیانېږي. کتاب سبا ته ان شاء الله چې بیا وایو. بس